وګوره وایي چې شیخ کېنولي دي په دم ترېنه مرض وباسي او زورور ترې زمرود په رڼا ورځ وباسي. د پښتنو غیرت تر دغې حده منمه چې په سپق ځمکه د کمزوري رور نه ډز وباسي. ژوند پکې کېږي نه او هر څوک جنګ پرست خو نه وي، د دې وطن نه خلک خپې په دې غرض وباسي. که خدای ته پاتې کولې او باران یې کوو، د تنورونو د لوګي نه به وریځ وباسي. او منیره ماته د ډاکټر اسرار یو شعر رایاد شي، په تنهایۍ کې چې هوا د ور نه درز وباسي. نو دا ډېره که نه دا مې دې ته ووایي چې پېغله پښتنه واوره، غوږ کې د قیصه واوره، خط چنغول ته څه لیکي، خال پکې د زړه لیکي. زه له خیره ښه یمه، سم د مور او پلار دي، وروڼه دې خدای ښه ساته، ښه مې تابعدار دي، خویندې دې هوښیارې دي، شکر دی په لارې دي. هېڅ ارمان یې مه کوه، کلی زړې لارې دي. غم زما بېغمه شه، یمه دې په تمه شه، هغسې مین اوسه یاره مطمئن اوسه. غنې په دیوال ساتم، ستا د عزت خیال ساتم. سپین په سور نور دا تور ویښته که، د کلي کور غمونه مه که، او زه در سره یم زړه ښه که، مسافري په نره وکه، زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یم. الله دې ژوندی او ګړندی لره او الله دې